چاقي ښځې ولې د شا لخوا کوروالې کوي او خوند ورکوي او دغه کومې فایدې لري. دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم. ویډیو را سره تر اخر پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه دررسي. سلامونه دوستانو، زموږ نننۍ ویډیو په دغه موضوع ده چې چاقي ښځې له شا د خوا نه کوروالې کې څومره مغزه محسوسوي او خوند ورکوي او کومه یو فایده لري، لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي وي چې ډېرې ښځې په رنګ طریقه کوروالې کوي او خوند ترې اخلي، خو ځینې دا ښځې چې په دې نه پوهېږي چې په کومه طریقه کوروالې کول خوند کوي او ډېرې ښځې له دغه کار نه ناخبره دي او ډېرې ښځې بیا له موبایلونو نه ګټه اخلي او په دغه خبرو ځان پوهوي چې هغوی بیا هم هغسې کوروالې کوي او ښځه ترې ډېر خوند اخلي. زیات تر جینکۍ له بازار یا له داسې سهولیاتو ورسره نه وي نو له دې نه ناخبره وي. دا ویډیو له هغو دپاره چې خاوند سره کوروالې کوي نو خاوند یې فارغه شي او ښځه یې خوند کې پاتې شي او هیڅ مزه ورنه کي. او اکثر ښځې داسې وي چې په هر قسم کوروالې خوند ورکوي، لکه څنګه چې پهلوانې چاقي ښځې له شا لخوا کوروالې کوي او خوند ورکوي. له پهلوانې ښځې سره له شا د خوا کوروالې دوه فایدې لري. اول کومې ښځې سره چې له شا خوا کوروالې کیږي په مخه کې نو له مخې له طرفه چې په 10 منټو کې انزال کیږي نو له شا د خوا چې مخه کې کوروالې کوي نو زر انزال کیږي او خوند ورکوي. دویمه فایده چې کومې ښځې سره د شا د خوا کوروالې کیږي نو د ښځې کوناټي که واړه وي نو دا کار سره غټیږي او که د کوروالې په وخت کې که په کوناټو یا په سینو لاس وهل نو هغوی سره هم غټیږي. دوستانو، دا د نن ورځ معلومات چې در سره مو شریک کړو. که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله په امان.